دوستانو سلامونه مو یو ځل بیا ومنئ. سرګردان چاو کې یو د ځوانانو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. هغه د مجردانو وکیل چې بولي سرګردان چاوک ته د خیره سره رسېدلی دی. السلام علیکم. جوړ بخیر. سلامونه. پیر صاحب سلامونه. السلام علیکم وکیل صاحب. جوړ صحت ښه دی؟ خیر یې صحت ښه دی؟ خو څه په خیر راغلی؟ ډېر خوشحاله یو چې دلته دې وینو او دلته دې ګورو. او لومړی خو به یوه خبره ډېره فیسبوک کې کېږي وایي چې راغلی مجردانو ته دی خو متأهلین ترې نه راپنډ وي. ښه وکیل صاحب محترم څنګه دی د خوست هوا څنګه ده د خوست ځوانان څنګه دي او وضعیت د خوست څنګه دی؟ څه راغلی؟ په موټر کې ناست و راسره ورته مې ویله چې الله جل جلاله پر تاسې باندې خاص لورونه او پیرزوینه کړې ده. د شملو په د وطن نوم یې تاسې ته درکړی دی خدای پاک. ښایسته هوا تاسې لرئ، جلغوزي تاسې لرئ، ښایسته غرونه تاسې لرئ او د مینې د درنښت د ګرانښت او د میلمه پالنې یو غټ القاب او دا هر څه یې تاسې ته درکړي دي. نو تاسې خو د خدای پاک نازولي بندګان یاست. بس خیر اوسئ. په دومره نعمتونو باندې نازولي یاست. قربان شمه. ډېر په خیر راغلی. دوستانو یوه یادونه کومه چې په خوست او پکتیکا کې له زلزلې وروسته سیلاب صاحب بیا خپل ځای ته خپل ولایت ته خپل کور ته نه دی تللی. همداسې ده. اوس راغلو تللی و تقریبا دلته پر 2 ورځې مخکې راغلی و بیرته یوه تقریبا د 5.5 ملیانو یعنې دوباره بیا هم بیرته اوس راغلو. اوس راغلو بېګا شپه یې هلته وه بل بېګا ده یو ورځ دپاره بیرته ولاړولو زلزله ځپلو ته برمرو ګیانې او سپیرې ولسوالۍ ته نغدي کومکونه دا اوس را ورسېدلو. موږ راغلو دلته چوک ته چې یو څه چې ورته وایي نه ډوډۍ پر لارې نه و خوړلې. بیا مو ورته ویله چې تاسې راځئ یو نکي شورنخوت پیدا کړو. هغه چې دلته راغللو هغې ته به ځای پیدا نه شي. زه فکر کوم ولس دومره مینه راکړله چې زه موړ کړلم. چولې پروګرام ختم شو. دا د خوست ځوانانو په مینه موړ شوی. او وروستیو کې یوه پوښتنه صرف کومه ځکه بیروبار هم دلته زیاتېږي تاسې به هم کار لرئ. خوست کې د برنامه څه ده؟ موږ په اصلي د زلزله ځپلو کورنۍ ته د تسلیاتو د غم شریکۍ وو او د هغو سره د مرستې او د لاسنیوي په خاطر باندې راغلي وو. ولې دلته چې مو د ځوانانو دردونکي زورونکي او کړونکي حالات ولیدئ او یو بل څه مو ولیدله دلته چې ډېری ځوانان سنونه یې تر 15 تر 38 تر 40 پورې رسېدلي وه. بیا هم د ده حق چې دی د ژوند جوړول چې هم قانون هم عرف هم شریعت درته ورکړی دی هغه خپل حق کې نه سوای کولی او خپل ارمانو خوښیو ته نه سوای رسېدلی. نو بیا مو لازم وګڼله چې دلته هم د 100 جوړو پروګرام اعلان کو. نو ثبت نام دغه سوی دی تقریبا 160 ته اوس ګزارش یې ماته راکړ بند کړو. په دې کې بیا چاڼ کوو چې کوم مستحق وي هغه کسان یعنې خاص به د 100 کسانو لپاره پروګرام د 100 لپاره دی. نور گنجایش نشته په هغه ځای کې چې موږ په نظر کې ورته نیولی دي 1000 نفره میلمانه باید هلته راشي. یعنې تقریبا هر یوه زوم ته تقریبا 150-200 کسان که دوی ته ورکړي 10,000 کسان دې ته د ډوډۍ برابرول هم په خوست کې اسانه خبره نه ده. بس نو کور دې ودان. وکیل صاحب محترم ډېر خوشحاله شو چې زموږ په دغه برنامه کې تاسې هم مخې ته راغلی او دا به ډېره خوندوره برنامه وي. په وروستیو کې خو زه وایم چې دا مجردان دې یو چکچک وکړي. یو چکچک ورته وکړئ. دا د مجردانو مینه تر چکچکې بالا ده. ښې شوې. خدای په امان. پیر صاحب ستاسې په اجازه زه به مخکې لاړ شم. خدای په امان. دوستانو زموږ خپرونه ادامه لري. مخکې ځمه که دلته مجردان وي تاسې هم کولی شئ چې